حدیثونو کې دا خبره ثابته ده بشمار حدیثونو کې چې صحابه کرام صحیح بخاری صحیح مسلم او د کتب سته او نور چې حدیثونو کتابونه ډک دي خبرې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم بمنځ کو اقبل علینا بوجهه دا مخ به موږ ته راواړو سلام چې کله امام وګرځي دغه تکبیر او استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام عائشه رناوي چې رسول الله بدیس ته ورسېږي بیا به مخ وګرځاو دغه زی پر ذکر او بیا مخ راوګرځي او مخ چې راوګرځي نو خفه بنه کینی د مقتدیانو نه خفه څنګه کینی دسی کو غونډه کې نه سي دی ګوټه دا به کینیشت خمخ برواړې دوی ته او د مخ درړولو حکمت سره د شریعت په هر کار کې حکمت اولنې که بهر نه څوک راشي نو چې پته ورته ولګي چې مونږ شی دویم که د چا څه مسلې نه چې بیا د امام نه تپوس کی چې موږ ته منځ کې دې خبر راغلی یا دې څه مسله راغلی ده تاسو دې باره کې څه وایي دا حکمتونه چې خفه کینی هغوی مولوي صاحب هم خفه دی پرې چې خفه نه شي نه دا طریقې نشته چې معمولي غونته کې کوک شه نه مخ براړی دی خلکو ته دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد